حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي چې د اسلام بنیاد په 50 تنو باندې دی. د ټولو نه اول د لا اله الا الله محمد رسول الله گواهی ورکول، یعنی د دې خبر اقرار کول چې د الله تعالی نه سوا هیڅوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او رسول دی. دینه پس د منځ قایمول، زکات ادا کول، حج کول او د رمضان روجی نیول، دا 15 وړه سيزونه د اسلام لوی اصول او ضروری ارکان دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې پاک حدیث کې د مثال په تور اسلام یې د یوې خیمې په شان ګرځول دي چې په 50 تنو ولاړه وي. پس د شهادت کلمه د خیمې منځمنی لرګي په شان ده او د باقی سلور ارکان په شان د هغې سلور ستنو دی چې په سلور ګوټونو باندې وي. کچری منځمنی لرګي نه وي نو خیمه ودرېدل نشي، او کچری دا لرګي موجود وي او د سلورو طرفو ګوټونو باندې هیڅ یو لرګي نه وي نو خیمه خو به ولاړه پاتې شي، خو د کوم ګوټ لرګي چې نه وي هغه طرف ته به بیکاره او پریوتلې وي. د پاک ارشاد نه پس اوس مونږ خلکو ته په خپل حالت باندې په خپل غور کول پکار دي چې د اسلام دا خیمه مونږ کومې درجې پورې ودرولې ده او د اسلام کم یو رکن داسې دی چې د هغې مونږه پوره خیال ساتلی دی. د اسلام دا 15 رکنونه ډیر ضروری دي، تر دې چې د اسلام بنیاد یې هم دا مقرر کړی دي او یو مسلمان د پاره په حیثیت د مسلمان د دې ټولو اهتمام ډیر ضروری دی، خو د ایمان نه پس د ټولو نه ضروری سیز مونځ دی. الله تعالی دې ما او تاسو له په خپل وخت باندې د مونځ ادا کولو توفیق راکړي، آمین. که تاسو ته دا ویډیو خوښ شي نو مهرباني وکړئ خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ، که هغه هم مونځ نه کوي چې د مونځ پابند جوړ شي. څه پته لګي ستاسو د یو شیر په وجه یو بل مسلمان ورور هم د مونځ پابند شي.